خراغلاس ملګرو جاوا سکرپټ ویډیوز ته په دې ویډیو کې موږ په ملټیپلیکیشن ټیبل باندې خبر کوو، یعنی څنګه کولای شو ملټیپلیکیشن ټیبل کریټ کو په پارلوف کې. نو دلته زه راځم لیکم یو وریبل اخلم د ایکس په نوم باندې او دلته ما ورته ولیکل چې پارلوف او دې ځای کې زه ورته وایم چې د ایکس ته اساین که 1. زه اول غواړم د یو نه واخله تر لسه پورې نمبرز پرنټ کما. نو دلته ما ورته چې ایکس کوچنی او مساوي دی له 10 سره او ایکس ماته پلس پلس کوه او دې ځای کې زه ورته لیکم ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته د دې په منځ کې دلته زه لیکم ایکس. که زه پیج کنټرولایز کما نو دا وګورئ یو نه تر لسه پورې نمبرز یې ماته پرنټ کړل. زه اوس غواړم ملټیپلیکیشن ټیبل جوړ کړم. اوس د څو ملټیپلیکیشن ټیبل جوړول غواړئ؟ زه د فرض کړه ما واخیستل چې نمبر زه د دوو ملټیپلیکیشن ټیبل جوړم. نو د دوو څنګه وي داسې وي که نه. ګوره دلته زه لیکم یو ضرب 2 مساوي له 2 سره همدې طریقې سره وي که نه. بیا 2 ضرب 3 سوري دلته کې بره زموږ سره اول یو دلته کې 2 وي صحیح ده. 2 ضرب 2 2 او دلته کې 2 ضرب 2 بیا مساوي 4 سره داسې وي او بیا دلته کې زموږ سره 3 ضرب 2 دا موږ سره مساوي کېږي له 6 سره. په همدغه طریقې سره موږ سره چې کېږي یعنی ملټیپلیکیشن ټیبل غواړو چې جوړ کړو د دوو. نو زه راځم ګورئ دلته کې سمپل اول زموږ سره چې وي نمبرز وي که نه نمبرز وګورئ ما سره تکرار راغلل یو نه تر لسه پورې او دا نمبر زموږ سره داسې تکرار دي ګورئ عمودي تکراري راغلي دي. نو د هغې دپاره زه دلته راځم او دې ځای کې زه ورته پلس او دلته کې زه ورته اچوم بیار. پیج مې کنټرولایز کړو ګورئ زموږ سره په دې طریقې سره دا دلته کې راغلل همداسې موږ هم غوښتل همداسې موږ سره شو شول. زه به دا لږ زوم کم زه به لږ داسې کم اوکې یو نه تر لس پورې نمبر ما سره شو شول. زه اوس غواړم چې د دوی سره دا ایکس هم موږ سره راشي. نو که ته غواړې چې ایکس هم راشي نو دلته راشه او دلته کې دې ځای کې دلته ورته ولیکه ایکس. که زه پیج کنټرولایز کړم نو دا وګوره ایکس هم زموږ سره راغی که نه ایکس هم ورسره راغی نو دا زموږ سره هغه ضرب شو. اوس زما دا 2 پکار دي نو 2 خو دغه دي که نه. نو دلته کې دا زه دې څه نه پاکوم او راځم د دې دپاره دلته ډبل کوټ دلته مې یو پلس واخیسته او په دې کې زه دلته لیکم ایکس. پیج کنټرولایز کوم ګوره ایکس به زه وړو کې واخلم پیج مې کنټرولایز کړه نو زموږ سره ایکس ولیکلی شو. هغې نه بعد زموږ نمبر پکار دی. د کوم نمبر ته ملټیپلیکیشن ټیبل جوړول غواړي نو دلته زه راځم یو بل پلس او دلته کې زه لیکم نم. پیج مې کنټرولایز کړه ګوره 2 موږ سره راغی نو دا نم دغه 2 له کوم ځای نه راغلي دلته کې نمبرز دی که نه له ده نه راغلي. د هغې نه بعد زموږ سره مساوي پکار ده نو دلته زه راځم او دلته کې زه یو بل پلس اچوم او ډبل کوډ دلته زه ورته لیکم چې زما پکار ده مساوي. پیج می کنټرولایز کړل دلته به زموږ سره مساوي هم راشي د ځای کې به زه مساوي واخلم پیج کنټرولایز ګورم مساوي راغله. د هغې نه بعد زموږ ریزلټ پکار دی د څه شي ملټیپلیکیشن ټیبل ملټیپلیکیشن یعنی ملټیپلیکیشن ټیبل موږ د دوو جوړو که نه نو باید دلته موږ سره هغه ریزلټ شو شي. نو د ریزلټ دپاره زه راځم دې شي کې زه ورته وایم چې پلس دلته زه ورته لیکم چې دغه ایکس سیده دا ضرب کوه ایکس ضربوله چا سره له نم سره. که زه پیج کنټرولایز کړم ګوره دلته کې زموږ سره هغه ریزلټ هم څه شو یعنی یو ضرب 2 دلته کې زه دا پیج لږ غټ کړم او زه دا تاسو ته وښیم ګورئ دې ځای کې زموږ سره هغه ملټیپلیکیشن ټیبل د دې جوړ شو یو ضرب 2 2. دې ځای کې تاسو که سپیس واخلئ ګوره زه به دا پیج به هم لږ غټ کړم او دې ځای کې نه دی دلته کې د ایکس سره دې خوا ته هم سپیس اخوا هم سپیس پیج کنټرولایز کوم نو ګورئ دا زموږ سره اوس لږ منظم لږ صحیح ښکاري. که تاسو اوس د څو غواړئ مثلا که د 15 غواړئ اوس راشئ دلته کې 15 ولیکئ. که شپږ غواړئ شپږ مې ولیکل د شپږو تاسو راځي وګورئ دلته زموږ سره د شپږو ضربي زبانې جوړه شوه راغله. زه به دا کمنټ کم دي نه پیج مې کنټرولایز کړه ګورئ تاسو سره د دې راغله. د څو چې تاسو غواړئ تاسو جوړولی شئ. فرض که زه ورته وایم چې دا اوس ماته څو پورې راکوئ 10 پورې راکوئ زه 15 پورې غواړم دلته راشه دا وران کړل د 15 ولیکه یعنې تر 15 پورې د موږ ته راکوئ ګوره د 15 پورې ضربي زبانې تاسو ته درکولی کېږي. که ته وایې چې ماته د 10 ضربي زبانې راکړه دلته صرف دلته کې نمبر چینج کړه 10 ورته ولیکه پیج کنټرولایز کړه وګورې 1 10 2 10 10 14 50 دا تاسو ته شو ښودلی شوه. که ته وایې چې دا د موږ ته 12 پورې اکثر د کتابچو کې لیکلی شوي تر 12 پورې که زه پیج کنټرولایز کړم ګورې اوس ماته تر 12 پورې راکوي. نو دا اوس زموږ سره ملټیپلیکیشن ټیبل یوزینګ پارلو.